جبريل عليه السلام وتوي ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په ډوبي ځان راغلی ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلی، اجازت غواړي وی داخل دي شي، هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دی خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دی خوښه ده که الله ملاقات دی خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که هسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله ده. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرک، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو، دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات، ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا ګوته مبارک اوچته کړه یو خوشبو به محسوسه نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده د صحابو باندې هیبت، حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ اٹھنو کو دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادرے وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے، اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے، لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیب او کم منافقین چې وای چې د رسول الله مبارک وفات دې ما په دې توره به دې سر وای، که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دې زه پوه شه ما توره پوه شه، یا غږ نه کوه هلته جاړي خلک، هلته جاړي هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه، راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت، جو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ طبت حیا و میتا، اے زمان خوگا مر گری، اے زمان کلی توستا پا جن سخ کلی و پا مر سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوا تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر ته وې کېنه هغه نه کېناستی ده، هلته محراب کې ودرېده، اعلان یې وکړ من كان يعبد محمدا
فإن محمدا قد مات. تصوق د پیغمبر علیہ السلام عبادت کی هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او د آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم ډیر رسولان تلی دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق کوئی شو صحابه ہدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو يرشبه مو بس ټولو خلق ہدایت په خله لګیا دی وای زمارو لوی صدمه وا لګنه والا نه حضرت انس وای په کوم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه تراغ هر شهر او خان او په کوم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید بیتو چې ارس تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو استدغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه بکول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړي غسل ولا حضرت عباس ور کړي دی تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ور کړي غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټه د ګټ نراغه چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبه په شپه حضرت انس وی موږ سره خورې واړولې بار روانو چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه لار کې ولاړه وه ما ته ویې انس خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی اللہ پہ ډېر لویه گمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ هم یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري